کونړ په وټپر ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو د سیمې اوسیدونکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د کور ټول شته وسایل یې سیلابونو وړي او دا مهال له جدي ننګونو سره مخ دي. د روغتیا وزارت وایي هیواد کې د بیزو تڼاکې مثبته پیښه نه ثبت شوې. په کابل او پکتیا کې د بیزو تڼاکې دوه شکمنو پیښو د پیژندلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ کومه شکمنه یا مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د نورستان د سیندیزې فرعي حوزې ریاست تر چتر لاندې د خوړو او کرنې ادارې په مالي ملاتړ د 390,000 امریکایي ډالرو په لګښت مرکز پارون کې د 4 پروژو چارې پیل شوې دي. د اوبو انرژي سرپرست وزیر د جاپان د PMS موسسې د انجینر له مسؤل انجینر دیدار مشتاق سره په ننګرهار ولایت کې د اوبو لګولو کانالونو د 11 پروژو د ساتنې او مراقبت هوکړه لاسلیک کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي غواړي خپل امریکایي سیال جو بایدن ته له روسیې سره د روانې جګړې د پای ته رسیدو طرحه وړاندې کړي.